بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو، بل درس چې زمونږ د هغه ډیولپ بایوګرافي د اف امپلایمنټ د امپلایي بایوګرافي چې دا ټوله ډیټا چې څه ده هغه باید مونږه څنګه کو، که چېرته ضرورت شي په اداره کې هغې ته یو پرنټ ورکړو تر څو دا ټوله ډیټا څنګه شي پرنټ شي. نو د دې دپاره هم دوستانو مونږ او تاسې باید یو ریپورټ جوړ کړو. نو راځو کریټ ته او دلته ریپورټ ډیزاینینګ ویو ورته انتخابو. ریپورټ ډیزاینینګ ویو ته چې رالو دلته اما د تیر په څیر اول کار چې کوو هغه یو دانه لوګو رااخلو. خپله لوګو فرض مثال دلته ور اچو، پیسټ کوئ. نو لوګو مو دلته واچوله او ترڅنګ یې دا فیلډ هم لږ پراخه کړو، مثلا دومره. یو دانه خط هم رااخلو، فرض مثال خط مو هم دلته ور واچو او وښیو چې لوګو اوبه راغته لاړه. ښه، نو خط مو انتخاب کړو، ایډر هم بیخي ختم کړو. دغه لوګو چې ده د دې هم آوټلاین له منځه یوړو، همدارنګه دا هم ترانسپرنټ کړو. دې ته اوس سیو وایي دې ریپورټ ته. دا ریپورټ هم فرض مثال بایوګرافي په نوم باندې ثبت کړو، بایوګرافي. اوکې مو ورته وویلې. دلته راځو یو ځل یې ګورو پرنټ پریویو کې. دوستانو لږ ذره دې خواته چې نور هم راشي نور به صحیح وي. دا به لږ دې خواته کړو، سیو به ورته ووایو، کنټرول ایس. نو دا د اوس دپاره صحیح ده. دې کې نور خاص داسې شی نشته ده، فقط دا اټ اګزسټنټ فیلډ ته راځو. له دغه سر نه نیولې ده تر دې اخر سره پورې دغه ټوله ډیټا څنګه کوو انتخابوي. ښه، نو دې سر نه دا ډیټا رانیسو، شفټ انتخابو، تر اخر سره پورې دا ټول رااخلو، دلته یې ځای پر ځای کوو، ور اچوي. ځکه دا بایو ډیټا ده، مکمل معلومات د دغه شخص پکې دي. مثلا یوازې دغه اټچ فایلونه چې دي لکه سی وي ده، ساین کنټراکټ ده، دا ترېنه لرې کوو. ښه دوستانو، دلته یو څه خواري فرض مثال کوو. مثلا دا اتوماتیک نمبر چې ده دا فرض مثال دې سرته راوړو. اول خو دغه څه چې ډیټا ده دا ټولو ته همغه رنګ یې چې ده دلته راځو انتخابو، تور رنګ ورکوو ورته دوستانو. همدارنګه دا له فارمټ کې دا بکګراونډ یې او د خط یې بارډر یې دا یې له منځه وړو. د تور رنګ ورکولو نه وروسته فارمټ ته راځو، دا باید ښي خوا نه شروع شي. ښه دوستانو، دغه مې ډیلیټ کړو. بل راغلمه دلته او دلته مې یو تصویر انتخاب کړو، یو عکس یې باید دلته راشي. ښه، د دې ترڅنګ نو راځو دا مې انتخاب کړه. ښه دوستانو، دلته دا مثلا عکس انتخاب کړو، عکس سایز باید معلوم وي، همغه یې په خپله اندازه د ټکس مطابق هغه نه باید انتخاب شي. نو نور راځو دلته فرض مثال نیم، آی ډي، برډ، جنډر، تر دغه سره پورې دا مثلا نیم دې خواته راولو. لږ دا خانه اضافه کوو داسې نه چې بیا به نه راځي پکې. او دلته ایجوکیشن، یونیورسټي او ډیپارټمنټ او ایجوکیشن سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ دا مثلا دومره، دا دې خواته ږدو. دا مو فیلډ لږ ذره پراخه کړو، په دغه ځای کې هم کېښوسه، لږ یې دې خواته راولو.
او دا لږ نور هم پراخه کړو او دا مو هم پراخه کړه. تذکره چې ده تذکره را اخلو مثلا دلته یو NID په دې شکل سره او دغه خط یې لږ وړوکی کوو چې هلته پټه نشي. دا موږ دومره انتخاب کړو. ښه دوستانو دغه نور معلومات چې دي دا هم فرض مثال 1 2 3 4 یې انتخابو راوړي دلته ږدو. ښه او لږ یې پراخه کوو او دغه 3 خانې چې دي دا یې رااخلو دې بله خوا کې ځای په ځای کړو په دې شکل سره او دا مو هم پراخه کړو. ښه دوستانو راځو اکسپیرینس دا اکسپیرینس مثلا دلته راوړو ځکه دا طبیعي خبره ده دا ډیټا به ډېرې په دغه شکل یې دلته انتخابوو دا دلته ږدو او دې ته مثلا بولډ هم وایي مخې په ځای د دې چې هغه بولډ شي دا بولډ شو او دغه خطونه یې مثلا په دې شکل یې راوړو دلته او دا ساحه یې هم پراخوو. ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز چې دي دا هم راوړو دې لاندې ږدو او دلته انتخابوو بولډ ورته وایي او دغه ساحه یې چې ده دا مثلا دومره انتخابوو لږ یې بره جګو. ښه دوستانو دا نور چې دي ټلیفون شمیره ایمیل ادرس او پریزنټ ادرس او وینیو ګروپ ښه دا دواړه لږ لاندې راکښته کړو او دغه فون نمبر او دا دواړه مثلا ایمیل ادرس او ټلیفون شمیره دا وړو دلته. دا مو هم دلته راوړو او دا مو له دې ځای نه پراخه کړو او ادرس او وینیو ګروپ چې ده دا مثلا راوړو دې خواته او دلته مو دا راجګ کړه وینیو ګروپ مې لږ راټیټ کړو او دا خانه مې لږ غټه کړه کیدای شي دا ادرس لږ ذره پراخه وي. ښه دوستانو دا مې بېرته لږ ورجګ کړه. دا چې دی ډیوټي سټیشن او سیلري ده ښه دا لیف پورې اړه لري دا به بیا د لیف فارم کې واچو. کومنټ ده او ډیوټي سټیشن ده ښه دا هم به راوړو دا هم لاندې راکښته کړه دا ادرس به هم دلته راوړو دا بلوک چې ده دا مو بره یوړو او ډیوټي سټیشن او سیلري دا دواړه مو هم دلته راوړو. ښه دا دواړه مو انتخاب کړل او په دې سره هم پراخه کړه. دوستانو ادرس هم دلته پرېږدو ادرس به لږ ذره پراخه کړو ځکه چې کیدای شي ادرس د بعضې خلکو لږ اوږد وي نو په دغه شکل سره په دومره خانه کې تر دې سره د ادرس خانه مثلا بولډ کړه. لاندې ګورو کومنټ پاتې ده کومه تبصره کوم شی ښه دا اکسپیرینس هم ورنږدې کړه تر دې سره او راغلو کومنټ ته کومنټ مو هم بره ویړو
دوستانو کومنټ هم دلته پرېښوه هر څومره تبصره چې د شخص په اړه لیکل شوي هغه به لیکل شوي. راځو دا خانم د هغه اضافه صفحه م بېرته راټوله کړه، ضرور نه ده. دلته فوډر کې مثلا پیج ته راځو، دلته پیج نمبر ورته ورکوو، دغه پیج نمبر په فوډر کې ورکوو، دې منځ کې صحیح ده، نور غرض ورته نه کوو. سیو ورته وایو، کنټرول اس باندې راځو پرنټ پریو کې دا یو ځل ګورو. نو د دې شخص ډیټا څنګه ده، تقریبا ټوله ډیټا یې دلته راغله. ښه بعضې شیان چې مشکل لري هغه به حل کو. مثلا دغه ځای کې ځینې ډیټا یو د بل په سر باندې راغلي. او په دې ځای کې هم یو څه مشکلات شته. سیب ورته وي، بیا به پرنټ کې وګورو. ښه دوستانو یو دی تذکرې نمبر دې خواته ده، دا هم دلته ورته انتخابوو، دا له ځایه هم لږ دې خواته ده، دلته مو انتخاب چې تر دې سره راشي. اوس یې ګورو پرنټ پرې وکړو، نو تقریبا صحیح ده، ټوله ډیټا یې د شخص راغله. پرزنټ ادرس هم شته، ورک اکسپیرینس هم شته. البته دلته اوس یو خط راغلی، که چېرته هلته مونږ نور خطونه اضافه کړو نو دلته به راشي. که چېرته هم اوس مونږ دغه انټري فارم ته راشو او په دې فارم کې فرض مثال دا مو کلوز کړو، د انټري فارم ته راغلو، د دغه شخص ګورئ دلته ورک اکسپیرینس یو لیکل شوی، که دویم ولیکو چې سټډي، درېیم ولیکو ډیټا بیس، څلورم مثلا یو بل شی ولیکو، همداسې ډیوټیز ریسپانسیبلیټیز هم اضافه کړو. نو دا به څنګه کړي، هلته به هم ډېرېږي. مثلا همدغه دوه ځایونه دي، دا هم یو ځل یې بیا پیسټ کړه، کنټرول اس یا دغه ځای نه سیو ورته وایي. بېرته کوډینګ ته ځو، خو کوډینګ ته نه، تر څو کوډ شوی نه ده. راځو دلته بایو ډیټا ته، بایوګرافي ته، ډیزاینینګ ویو دا فارم ویو کوو. کله چې ویو ورته وایو نو د ده ډیټا څنګه شوه، ډېره مونږ ته ښیي. د دویم کس هم ښیي. بیا دلته بکګراونډ راغلی، د دې په خاطر چې بکګراونډ له منځه لاړ شي نو دلته راځو، دې ته نو کلر وایو، سیو ورته وایي. ښه دوستانو دا و د بایوګرافي فارم. دغه فارم مونږ او تاسې هلته کوډ کې اوپن کړو، نو دې ته کاپي وایو او پیسټ ورته وایو. بل نوم چې ورکوو لیکو چې بایوګرافي بای نیم، یعنې بایوګرافي بای نیم، یعنې دا اوپن کړه په نوم باندې. ښه، او دا بل چې ده دا دې ته رایټ کلیک رینیم ورته وایي. دا باید اول کلوز شي، ځکه چې فارم اوپن وي رینیم نه کېږي. رینیم ته راځو، بایوګرافي بای آی ډي. ښه دوستانو اوس دا بایوګرافي بای آی ډي اوپن کوو. راځو دلته هماغه آی ډي کیوري چې مخکې موږ او تاسو جوړه کړې هغه انتخابوو. دې دپاره تر څو په سلو نومونو کې چې دا نوم پیدا کوو نو باید هغه ته لاړ شو، آی ډي باید ورکوو. د نوم دپاره بای نیم یعنې د نوم کیوري مو انتخاب کړه. دې ته مو هم سیو وویل، دا مو کلوز کړه. اوس دوستانو راځو دغه کوډینګ ته. په دې ځای کې دغه آی ډي چې ده دې باندې رایټ کلیک کوو، بلډ ته راځو، کوډ بلډر ته راځو او په دې کې ورته لیکو docmd.open چې شی ریپورټ. کوم ریپورټ؟ د ریپورټ نوم باید دقیق ولیکل شي. بایوګرافي بای آی ډي، بیا څه رقم باید وي، پرنټ پرې یعنې د پرنټ لپاره باید وي شي.
دې ته هم سیو وویلئ او راځو دا مو کلوز کړو. بای نیم ته راځو، دلته مو کلیک ووهو، کوډ بلډر ورته ورکړو، ویژوال بیسک خلاص شو. ویژوال بیسک به لږ دې خواته کړو، دې ته ورکړو docmd ډاټ اوپن ریپورټ. کوم ریپورټ؟ قوسونه شروع بایوګرافي، یو اضافه شو بایوګرافي بای نیم قوس بند ACV باید سره قوي پریویو کې سیو هم ورته ویلو. دوستانو دا مو کلوز کړو، راغلو دلته ویو ته، مثلا دا مو کلوز کړو. دې ځل هم د دې کس ID نمبر واخیستو، اوپن کوډینګ ته ځو، وایي د ده هغه مونږ ته په دا ولې کار نه کوي. ښه دوستانو دا مو په ځای د دې چې یوه ته اوپن بای ښه دا بټن یې غلطې کړي دي دوستانو، په ځای د دې چې یوه ته کوډ ورکړو هغه مو بل ته ورکړی. نو راځو دلته خپله دغه بټن چې دي دا بره وړو، دلته یې ږدو او دغه بټن چې دي دا لاندې کښته کړو. بیا به دې ته په خپل وخت سره کوډ ورکړو. ښه دوستانو دا مو راورسېد دلته او لږ سیو مو ورته وویل، راغلو دا مو اوپن کړې. بایوګرافي ګوره بای ID دلته ID زه ورکومه د دې شخص مکمله بایوګرافي چې 10 صفحې مې دا راځي، اوس یوه صفحه ده نو موږ تجزیه وکړو، یوه صفحه یې وښودله. د ده که ټول ډیټا واچول شي نو دا بیا ډیلیټ. همدارنګه بای نیم که نومې نو حمزه چې دلته ورکړو نو څنګه کېږي، موږ ته په نوم باندې اوپن کېږي. مننه.